السلام علیکم ډیوال لرنینګ اکیډمۍ ته په خیر راغلی. که ته د ځان دپاره لیپټاپ والې په لیپټاپ باندې نه پوهېږې چې کوم قسم لیپټاپ والم یا ایز ا سټوډنټ تاله کوم قسم لیپټاپ اخیستل پکار دي د آفیس ورک دپاره کوم قسم لیپټاپ ضروري دی یا دا که ته فریلانسر یې ویډیو ایډیټر یې یا ګرافیک ډیزاینر یې ستا دپاره کوم قسم لیپټاپ اخیستل پکار دي نو بلکل دا ویډیو ستا لپاره ده. په دې ویډیو کې موږ د لیپټاپ د چک کولو سټپ بای سټپ طریقه پریکټیکلی زده کوو. ویډیو به لږه غونته کې اوږده کېږي خو انشاءالله د دې ویډیو کتلو نه پس به تر دې قابل یې چې په خپله باندې به لیپټاپ پوره چک کولی شي چې کوم لیپټاپ ښه دی کوم لیپټاپ بیکاره دی. چې کله موږ په مارکیټ کې لیپټاپ والو که هغه برانډ نیو لیپټاپ وي یوز لیپټاپ وي یا ریفربش لیپټاپ وي نو د یو څو خبره موږ خیر ساتو د هغه نه وروسته موږ ډیسایډ کوو چې لیپټاپ موږ والو یا وانخلو. د لیپټاپ به موږ فزیکل کنډیشن چک کوو، د لیپټاپ به موږ ریم چک کوو، پروسیسر به چک کوو، سټوریج به چک کوو، د لیپټاپ به بیټري چک کوو چې بیټري څومره پورې چارج کوي. دې سره سره موږ د لیپټاپ ګرافیک کارډ هم چک کوو. د لیپټاپ فزیکل کنډیشن چک کول خو یو اسانه طریقه ده، یو عام کس هم چک کولی شي. یعنې د لیپټاپ ظاهري شکل او صورت کتل چې لیپټاپ په کوم ځای کې مات شوی را مات شوی نه دی، د لیپټاپ په سکرین باندې کوم ځای کې سکیچز وغیره نه دي راغلي یا لیپټاپ باندې کوم سکروز لګېدلي دي دا خو کولاو شوي را کولاو شوي دي. دا کوم چې سکروز دا لګېدلي دي دا به موږ ون بای ون چک کړو چې یاره دې کې کوم سکروز کولاو شوي نه دی چې لیپټاپ خو کولاو شوی نه دی. ټیک ده. دې نه علاوه د لیپټاپ کې چې کوم پورټس لګېدلي دي دا به ون بای ون موږ چک کړو چې کوم ځای کې کوم پورټس خراب نه دی. اچھا په دې پورټس کې یو خبره امپورټنټ ده، تاسو ګورئ چې په لیپټاپ کې اټلیسټ یو تندر بورډ پورټ پکې وي. د دې لپاره که فیوچر کې تاسو غواړئ چې خپل لیپټاپ اپګریډ کړئ هغه ته ایکسټرنل ډسپلی ولګوئ یا ته هارډ ډسک ولګوئ یا ته ګرافیک کارډ ولګوئ د هغې لپاره تندر بورډ پورټ ضروري دی. دې لیپټاپ کې خو تندر بورډ پورټ نشته دی، زه تاسو ته په دې ایمیج کې ښیم ګوره دې ته تندر بورډ پورټ وایي. ټیک ده. دې سره سره به د کیبورډ تاسو هر یو کی پریس کړئ. دې لپاره به تاسو نوټ پیډ یا ایم ایس ورډ پروګرام کولاو کړئ. د کیبورډ هر یو کی به ون بای ون پریس کړئ، وګورئ چې کوم ځای کې کومه کی خرابه نه ده. دې نه علاوه په لیپټاپ باندې به تاسو یو ویډیو د 5-10 منټ پورې پلی کړئ او وګورئ چې لیپټاپ کې خو شور نه راځي او یا لیپټاپ خو ګرمیږي را ګرمیږي نه. دې نه علاوه به تاسو وګورئ چې لیپټاپ په میټل کیس کې جوړ دی یا پلاستیک کیس کې جوړ دی. نو چې کله لیپټاپ په میټل کیس کې جوړ وي نو تاسو به میټل کیس پریفر کوئ. ټیک ده. چې کله لیپټاپ په پلاستیک کیس کې جوړ وي نو دا اکثر ریفربش وي. ریفربش مطلب دا چې کله یو لیپټاپ د کمپنۍ نه راشي او هغه څه مسله یو دوباره کمپنۍ ته واپس لاړ شي هغه ریپیر کې بیا مارکیټ ته راشي، مارکیټ کې په نوي ریټ باندې خرڅېږي. نو دې ته ریفربش لیپټاپ وایي. دا اکثر په ساده پیک کې راځي. ټیک ده. دې کوم وارنټي ګارنټي نه وي. نو دا شینې به تاسو چک کوئ. بل به د لیپټاپ کې لاډ بریډینګ هم ډېر ضروري دی، دا به هم چک کوئ. لیپټاپ به تاسو داسې ولګوئ وبه ګورئ په کوم ځای کې چې یو سیټ ته لایټ سیوا راځي د لیپټاپ په سکرین باندې یو سیټ ته لایټ سیوا راځي او بل سیټ ته کم وي نو ته لایټ بریډینګ وایي. دا قسمه سکرین ډیمیج وي. ټیک ده. نو فزیکل کنډیشن چک کول د لیپټاپ یو اسانه طریقه ده، هر یو کس چک کولی شي. اچھا دې نه علاوه به موږ د لیپټاپ پروسیسر چک کوو، کوم چې د لیپټاپ یو اهم کمپوننټ دی، کوم ته چې د کمپیوټر یا د لیپټاپ دماغ ویلی کېږي، سی پی یو سنټرل پروسیسینګ یونټ. اچھا دوه قسمه کمپنیانو پروسیسر موږ کنسیډر کوو، یعنې د ایم ډي والا او د انټل والا. دا دواړه ښه بهتري کوالټي والا پروسیسر جوړوي. ایم ډي والا چې کوم پروسیسر جوړوي نو هغه په ریزن کې راځي، یعنې د ریزن 3 نه والا د ریزن 9 پورې مارکیټ کې اویلیبل دي. دغه شان د انټل والا چې کوم پروسیسر جوړوي نو هغه په کورس کې راځي. د کور آی 3 نه والا د کور آی 9 پورې مارکیټ کې اویلیبل دي. او دې سره سره په دې کې دې سیریز کې جنریشن هم راځي، یعنې په انټل کې چې کوم جنریشن راځي نو هغه د 3rd جنریشن نه والا د 14 جنریشن پورې په مارکیټ کې اویلیبل دي نن سبا. او د ایم ډي والا چې کوم جنریشن راځي نو هغه د 6 جنریشن پورې مارکیټ کې اویلیبل دي. نو څومره جنریشن لیټیسټ وي دومره به لیپټاپ یا پروسیسر ښه وي. د کور آی 3 نه به کور آی 5 ښه وي، د کور آی 5 نه کور آی 7 ښه وي. دغه شانته په جنریشن کې به 3rd جنریشن نه 5th جنریشن ښه وي، د 5th جنریشن نه 14 جنریشن ښه وي. نو چې څومره جنریشن لیټیسټ وي څومره کور سیوا وي دومره به پروسیسر ښه وي. نو راځئ ګورو چې پروسیسر به موږ پریکټیکل څنګه چک کوو چې زموږ په لیپټاپ باندې کوم یو پروسیسر لګېدلی دا بیکاره پروسیسر لګېدلی یا ښه پروسیسر لګېدلی. نو دې لپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې د خپل لیپټاپ د کیبورډ نه به کنټرول شفټ او اسکیپ بټن پریس کړئ. ټیک ده. دلته به تاسو دغه شان ته وینډو کولاو شي. یا که تاسو نه دغه کمبینیشن هېرېږي د کی کمبینیشن هېرېږي نو تاسو به داسې کار وکړئ چې په دې ټاسک بار باندې به رایټ کلیک کړئ او ټاسک منیجر به کولاو کړئ. بیا به هم تاسو دغه شان ته وینډو کولاو شي. بیا به راشئ دلته تاسو دې پرفارمنس کی ته به راشئ. په دې پرفارمنس باندې تاسو کله کلیک کوئ بیا به راشئ سی پی یو ته، سنټرل پروسیسینګ یونټ په دې باندې به کلیک کوئ. دلته کې به تاسو د خپل پروسیسر سپیډ چک کوئ چې څومره سپیډ دی. نو دې پروسیسر چې کوم بیس سپیډ دی دا 2 ګیګا هارټ سپیډ دی. ټیک ده. په دې کې 1 ساکټ او 6 کور پکې لګېدلي دي، یعنې په یو چپ باندې شپږ وړوکي پروسیسر لګېدلي دي. او دې سره سره په دې کې بل یو ټرم دی لاجیکل پروسیسر دی، ته تھریډس هم وایي. په دې کې 12 لاجیکل پروسیسر لګېدلي. د دې مطلب دا دی چې هر یو کور 2
ټاسکونه اټ ا ټایم هندل کولای شي. په کمپیوټر کې ټاسک موږ ته وایو چې کله موږ په ایم اس ورډ کې لګیو ټایپینګ کوو او بل ته موږ ډاونلوډینګ لګولې نو دا 2 ټاسک شو. ټیک ده. یو بل ته موږ میوزیک لګولې ده نو دا 3 ټاسک شو. نو دا لپټاپ چې کوم دی دا اوس په اسانه باندې 12 ټاسک ایزیلی هندل کولای شي. اچھا د سره سره بتاو سو دا سکارو کې چې په دې سرچ بار کې بتاو سو سیستم انفو ولیکي سیستم انفارمیشن او دلته به چې کې د کوم جنریشن کې جوړ لې. ټیک ده. دلته دا وګورئ ته لیکل دا 12 جنریشن کمپیوټر دی دا او کور i5 دی. ټیک ده. او دې کې 6 کور لګیدلی او 12 پکې لاجیکل پروسیسر لګیدلی دی. دلته دا 15 انسي چې کوم دي کنه دا 1 2 5 او 00 دا جنریشن شو کوي. چې کله دا 4 انسي نو اورنۍ انسي به جنریشن شو کوي. چې کله 15 انسي نو اورنۍ 2 انسي به جنریشن شو کوي. د کې لاس کې چې کوم لیټر لګیدل دلته اوس ور دا ټي دی دا ډېر امپورټنت دی. چې دې ټي په زمانه کله ایچ وی ایچ اس وی یا ایچ ایکس وی دا ډېر های پرفارمنس پروسیسر وي او دا پروفیشنل لیول باندې کسان استعمالوي. دا ډېر زیات چارج کنزیوم کوي. یعنی دا قسم لیپټاپ به چارج کم کوي خو پرفارمنس به ډېر های پرفارمنس وي. نو د سټوډنټ لپاره په کار د چې داسې پروسیسر کې لیپټاپ والی یا کې دلته ټي وي یو وي یا فی وي نو دا قسم لیپټاپ به بیا چارج کم کنزیوم کوي. پرفارمنس هم ښه بهترین پرفارمنس وي او چارج به هم ډېر ساتي. یعنی بیک اپ به ډېر وکړي. پروسیسر به موږ داسې چیک کوو. ټیک ده. اچھا دین علاوه به موږ د لیپټاپ ریم چیک کوو یعنی رینډم ایکسس میموري چیک کوو. چې څومره ریم سیوای د ریم سپیډ سیوای دومره به موږ لیپټاپ په بهترین پرفارمنس ورکوي. نو لیپټاپ ریم به موږ څنګه چیک کوو دې لپاره به تاسو په سی ام ډي کې یو کمانډ ولیکئ یا به داسې وکړئ چې په ټاسک بار باندې به رایټ کلیک کړئ ټاسک منیجر به اوپن کړئ او دلته کې به تاسو په دې پرفارمنس باندې کلیک کړئ او را به شي په دې میموري باندې کلیک کړئ. ٹھیک ده. چې په میموري باندې تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو ته د ریم چې کوم سپیسیفیکیشن دی هغه به تاسو ته شو کړي. دلته کې دا موږ ته ښیي چې دا 8 جی بي ریم دی. ٹھیک ده. او د دې سپیډ څومره دی 3200 MT پر سیکنډ سپیډ دی. یعنی 3200 mega transfer per second. How many time a data is transfer per second? دا چې 32 دا چې کله لیپټاپ والی نو چې د 3200 نه د دې سپیډ کم نو چې بالکل وانه اخلي. ټیک ده. په دې کې څومره سلاټ لګېدلی دي په دې کې 2 سلاټ لګېدلی دي. یعنی 2 سلاټ پکې لګېدلی دي باقي یو سلاټ ډک دی پر ریم پکې لګېدلی بل سلاټ خالی دی. یعنی په دې کې ته بل ریم هم لګولی شي. که ته لیپټاپ اپګریډ کې او غواړې چې په دې کې بل یو ریم ولګې نو هم پکې لګولی شي. ټیک ده. دلته فارم فیکټر سوډیم نو دا د لیپټاپ د ریم یو قسم دی. ٹھیک ده. سوډیم سمارټ آوټلاین ډول انلاین میموري ماډیول کله ډیسکټاپ وي نو پاکې به دا اس او نه وي دا به پکې ډیم لګېدلی وي. صحیح ده. ډول انلاین میموري ماډیول دا قسم ریم به پکې لګېدلی وي. نو ریم به موږ په دې طریقه باندې چیک کوو. ټیک ده. په دې کې چې کوم ریم لګېدلی دی دا DDR1 دی یا DDR2 دی یا DDR4 دی دا به موږ څنګه چیک کوو. ګوره پر لیم کې موږ سره مختلف قسم ریم راځي. DDR1 نه تر DDR4 5 پورې راځي. د DDR1 نه به DDR2 ښیي د DDR2 نه به DDR4 او دغه شانته ټول نه بهترین به پکې DDR5 وي. دا موږ څنګه چیک کوو. کمانډ پرامپټ کې به تاسو ولیکئ WMIC memory chip او get انټر به کوئ. دلته به تاسو د دې چې کوم کیپیسټي ده دا به تاسو ته وښیي دلته دا په بایټس کې دی. ټیک ده. دا چې کله ته جی بي ته کنورټ کړې دا به 8 GB جوړیږي او دې سپیډ څومره دی 3200 MT سپیډ ډېر دی. اچھا دلته دا ټرم امپورټنټ دی. ها دا و DDR4 ریم دی. کله دلته 20 لیکلی نو دا به DDR1 ریم وي. 21 لیکلی نو DDR2 ریم وي. چې کله 24 لیکلی نو DDR3 ریم وي. چې کله 26 لیکلی نو DDR4 ریم وي او چې کله 34 لیکلی نو دا به DDR5 ریم وي. ٹھیک ده. نو دا اوس کوم یو ریم دی DDR4 ریم دی. DDR مطلب دی ډبل ډیټا ریټ ورژن. نو په دې طریقه موږ د DDR هم چیک کولی شو. اچھا چې لیپټاپ به تاسو دام چیک کوئ چې یاره په دې کې څومره سلاټ لګېدلی څومره پکې سلاټ سیوای نو دومره به ستاسو لیپټاپ اپګریډیبل لیکو. یو سلاټ پکې لګېدلی نو دا قسم لیپټاپ تاسو هم کنسیډر کوئ. ٹھیک ده. ځکه چې بیا موږ فیوچر کې کله ریم پکار وي او غواړو چې موږ ریم سیوا کړو نو بیا نشو سیوا کولی. چې کله سلاټ پکې سیوای نو موږ ایزیلی دا اپګریډ کولی شو. اچھا دین علاوه د لیپټاپ چې کوم بل یو امپورټنټ کمپوننټ دی نو هغه سټوریج دی. یعنی سیکنډري سټوریج ډیوایس چې کوم دی هغه به موږ چیک کوو. سټوریج زموږ سره 2 قسمه راځي. یو HDD یعنی هارډ ډیسک راځي او بل SSD یعنی سالډ سټیټ ډرایو راځي. نو دا موږ څنګه چیک کوو چې زموږ په لیپټاپ باندې SSD انسټال دی یا HDD انسټال دی.
دې لپاره موږ په دې سرچ بار کې دلته کې ولیکو DFRGUI. ٹھیک ده. نو دلته به تاته دا وښیي چې یا دا ستا کوم سټوریج دی دا SSD دی یا HDD دی. نو په دې کې دا یو SSD لګېدلی دی، یو پکې HDD لګېدلی دی، په دواړه پکې لګېدلي دي. په دې SSD کې موږ اپریټنګ سیسټم انسټال کړی دی او باقي پاتې کې موږ سره ډیټا ده. ټیک ده. دا هارډ ډیسک دی. بیا اوس هارډ ډیسک ښه دی یا SSD ښه ده؟ نو ډیفینټلی SSD ښه ده، ځکه چې SSD ډېر های سپیډ سټوریج دی. نو تاسو به کوشش کوئ چې لیپټاپ په SSD کې والئ. ها چې په HDD کې لیپټاپ وي نو هغه تاسو بالکل نه کنسیډر کوئ، ځکه چې لیپټاپ کې موږ ته سپیډ پکار دی. چې سپیډ نه وي د لیپټاپ نه بیا هغه لیپټاپ بیکاره وي. نو تاسو به لیپټاپ په SSD کې والئ. ها یا کم از کم یو SSD پکې 256 GB لګېدلی چې په هغه موږ اپریټنګ سیسټم انسټال کړو. بیا لیپټاپ چې کوم پرفارمنس دی دا به لږ ښه وایي. دې نه علاوه ستاسو خپل مرضي ده چې دې لپاره څومره سټوریج تاسو پکار دی. 528 GB پورې آی تھنک چې کافي وي. ها اچھا دې نه علاوه چې کوم بل امپورټنټ کمپوننټ دی د کمپیوټر هغه دی بیټري هیلث. موږ به ګورو چې زموږ د لیپټاپ بیټري څومره پورې چارج وکړي، د بیټري هیلث څومره دی. دا پکې امپورټنټ کمپوننټ دی. نو د بیټري د هیلث چیک کول دپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې په دې کمانډ پرامپټ کې به تاسو یو کمانډ ولیکئ پاور CFG او بیا ابلیګ بیټري او ریپورټ او انټر به کوئ. دلته دې موږ ته یو ریپورټ راکړو. دغه ریپورټ په کوم ځای کې پروت دی؟ په C ډرایو کې پروت دی، په یوزر فولډر کې، سب فولډر HP کې پروت دی. اوس موږ راشو دلته به دا وګورو د دې بیټري ریپورټ. په C ډرایو کې راځو یوزر فولډر ته او دلته کې سب فولډر HP او په دې کې موږ بیټري ریپورټ ګورو. دغه دی پروت دی. ٹھیک ده. دا ریپورټ دلته موږ چیک کوو. نو دلته کې که موږ وګورو دلته اوس انسټال بیټري دا زه اوس په ډیسکټاپ باندې لګیم نو په ډیسکټاپ کې خو بیټري نه وي. دلته کې موږ ته ځکه بیټري نه شو کوي. تاسو کله په لیپټاپ کې دا کمانډ انټر کوئ نو دلته به تاسو ته د بیټري ټوټل ډیټیل راشي چې دې کوم ټایپ بیټري انسټال ده او د دې کیپیسټي څومره ده، یعنې څومره پورې دا چارج ساتي. تاسو به ګورئ چې د 80 نه کیپیسټي سیوا و نو هغه قسم لیپټاپ به کنسیډر کوئ. چې د 80% نه کیپیسټي کمه و نو هغه لیپټاپ به تاسو بیا نه اخلئ، ځکه چې هغه بیا چارج کم کوي. ٹھیک ده. اوس زه تاسو ته ښیم چې دا به څنګه چیک کوو. دې ځای کې به تاسو ته لیکلي دلته چې 80% یا 90% به څنګه چیک کوو زموږ د لیپټاپ کیپیسټي څومره ده. دلته تاسو وګورئ، ګوره دا ډیزاین کیپیسټي او فول چارج کیپیسټي دا یې ماته ښودلې ده. نو تاسو به داسې کار وکړئ، دا فول چارج کیپیسټي به په ډیزاین کیپیسټي باندې ډیوایډ کړئ او ملټیپلای بای 100 یعنې په 100 کې به 1000 ورکړئ. نو د دې نه چې کوم فګر رالی هغه به زموږ د بیټري هیلث وي. نو دلته چې دا اوس زه ډیوایډ کړم او بای ملټیپلای بای 100 کړم نو دا موږ سره 89% راځي. ټیک ده. نو د بیټري هیلث چې کوم دی دا 89% دی. نو دا ښه دی. د 80 نه بره به موږ کنسیډر کوو چې د 80 نه هیلث کم راځي نو بیا به هغه قسم لیپټاپ موږ نه الو. ها دا پکې یو امپورټنټ پوینټ دی، ځکه چې لیپټاپ کې خو موږ ته د بیټري ضرورت دی. چې کله بیټري بیکار نو بیا د لیپټاپ اخیستلو هم ضرورت نشته دی. نو داسې قسم لیپټاپ به موږ الو چې په هغه کې بیټري ښه وي، یعنې موږ ته ډېر چارج راکوي. اچھا دې نه علاوه په لیپټاپ کې موږ ګرافیک کارډ هم ګورو چې موږ ګرافیک ډیزاینینګ کار کوو یا ویډیو ایډیټینګ کار کوو نو په لیپټاپ کې یو ډیډیکیټډ ګرافیک کارډ ضروري دی. اوس که ته یو پروفیشنل باندې کار کوې، فریلانسر یا ګرافیک ډیزاینر یا ویډیو ایډیټر او پروفیشنل باندې کار کوې نو بیا تا ته لیپټاپ ضرورت نشته. ته بیا ځان لپاره یو ډیسکټاپ کمپیوټر جوړې چې په هغه کې ښه های کوالټي والا ګرافیک کارډ لګېدلی وي، های پرفارمنس والا پروسیسر پکې لګېدلی وي. نو دا قسمه ډیسکټاپ به ته بیا ځان لپاره جوړې. نو چې ته د فریلانسینګ لپاره یا د پروفیشنل لیول ګرافیک ډیزاینینګ لپاره یو ډیسکټاپ کمپیوټر جوړې نو په هغه باندې به تا تقریبا 1 लाख نه تر 1,20,000 خواوشا پورې خرچه راځي. ٹھیک ده. اوس که ته یو سټوډنټ یې او د ځان لپاره یو لیپټاپ والې او وایي چې زه کوم یو لیپټاپ ځان لپاره والم نو ته که د MS آفس لپاره کار کوې پکې یا براوزینګ کې یا یوټیوب باندې کوم ویډیوز وغیره ګورې نو ستا لپاره بیا داسې لیپټاپ پکار دی چې په هغه کې ریم چې کوم دی 8 GB وي، د هغې سپیډ 3200 MT وي او دې نه علاوه په هغه کې یو ایټلیسټ SSD لګېدلی وي 256 GB پورې چې په هغه کې اپریټنګ سیسټم انسټال وي یا 528 GB پورې هارډ ډیسک پکې لګېدلی وي. نو دا ستا لپاره کافي ده. دې نه علاوه که ته ګران لیپټاپ والې دا لیپټاپ به تا ته تقریبا د 35,000 نه والا د 40,000 پورې په رینج کې میلاویږي. که دې نه ته های پرایس باندې لیپټاپ والې نو هغه ستا نه بیا فالتو دی.
ټیک ده ځکه چې ستا کار په دې لپټاپ باندې کیږي. اوس دا قسم لپټاپ د آفس ورک دپاره هم کافي دی. ټیک ده چې 40 یا 45 زره رینج پورې لپټاپ ته ولې دا ستا د آفس ورک دپاره بالکل سفیشنټ دی، کار کوي. ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک او شیر کړئ او نورو دغه شانته ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ډیوا لرنینګ اکیډمي ضرور سبسکرایب کړئ.